راځئ چې د الماني ژبې بعضې اصطلاحات او جملې زده کړو. مهمې جملې او اصطلاحات دي. دوستانو موږ سره اول لغت د verschwinden وایي له منځه وړل، له منځه تلل. د مثال په تور زه په پښتو کې وایم بدې تجربې ژر له منځه ځي، یعنې خرابې تجربې ژر له منځه ځي. دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Schlechte Erfahrungen verschwinden schnell. Schlechte Erfahrungen verschwinden schnell. وای بدې تجربې زر له منځه ځي. دوستانو موږ سره بله جمله ده چې موږ وایو لغت وایو verlaufen وایي ورکېدل یا لاره ورکوله. نو اول وایو ما خپله لاره ورکه کړې ده. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen مطلب ما خپله لاره ورکه کړې ده. او دوستانو بیا موږ وایو او نه پوهېږم چې څنګه کور ته لاړ شم. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Und weiß nicht, wie ich nach Hause komme. دوستانو ویډیو مکمل وګورئ، ډېرې مهمې جملې دي. کله هم چې تاسو سره مشکلات مخامخ کیږي کولای شئ دغه جملې استفاده کړئ.